روان ژمی طبیعي پیښو 85 افغانان وژلي دي. سلام ستړي مشئ، پوره حال په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. روان ژمي د طبیعي پیښو له امله په ټول هیواد کې شاوخوا 85 کسان وژل شوي دي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکو په تازه څرګندونو کې ویلي چې روان ژمی سخت و او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني تلفات اړولي دي. سرچینه کاږي چې تر دې دمه د ژمنیو پیښو له امله شاوخوا 85 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې بیا ویلي چې افغانستان کې په روان کال بیا تر 53,000 ډیر کسان د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي. یاده اداره وایي دا پیښې د افغانستان په 15 ولایتونو کې رامنځته شوي دي چې ډیری یې زلزلې، طوفانونو، ځمکې ښویدنه، سیلابونه او بارانونه وو. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو، دا تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.